حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې د الله لپاره عاجزي کوي او تکبر پرېږدي الله تعالی با هغه هرومرو اوچتوي. دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دا د حدیث یو حصہ مې دل بیان کړه چې مسلم شریف کې را نقل شوی دی. نو په دې کې دا خبره مونږ او تاسو زده کړه چې کوم انسانان مسلمانان عاجزي کوي د الله لپاره تکبر پرېږدي د الله لپاره نه الله نه یریږي تکبر نه کوي. چې کوم انسان د الله نه یریږي هغه تکبر نه کوي او چې کوم تکبر کوي هغه الله نه یریږي. نو څوک عاجزي کوي او تکبر نه کوي نو الله به هغه هرومرو خامخا اوچت کړي اوچت مقام به ورکړي الله به عزت ورکړي. نو محترم مسلمانانو ورونو راځي چې نن ومه فایده د عاجزي بیان کو ورسره اتمه. نو علماء کرام د دې حدیث لاندې لیکي چې ومه فایده د عاجزي کول چې کوم انسان عاجزي کوي نو ومه فایده دا ده چې د تواضع د ښه خوی او ښه انجام څرګندونه کوي. یعنې کوم سړی کې چې عاجزي وي نو دا دغه په ښه خوی باندې دلالت کوي دغه په ښه انجام باندې دلالت کوي چې د انجام آخره خاتمه به ښه وي او د ښه خوی والا دی ښه اخلاق والا دی. نو دا د عاجزۍ صفت فایده ده. او اتمه فایده دا بیان کړې ده چې تواضع د سړي د نصرت او په مال او په عمر کې د برکت ذریعہ ګرځي. یعنې کوم سړی چې عاجزي کوي تواضع کوي نو د الله د خوا نصرت کېږي الله به ورسره مرسته کوي په مال او عمر کې به الله برکت اچوي. نو چې غواړې ستا په عمر کې برکت وي غواړي چې ستا په مال دولت کې برکت وي نو ته عاجزي اختیار کا تکبر مکوه عاجزي اختیار کا تواضع اختیار کا ستا په مال کې به برکت وي ستا په عمر کې به برکت وي. تکبر مکوه چې تکبر کې ستا په مال او عمر کې به برکت نه وي. اگر چې ظاهرا ستا مال ډېر ښکاري خو برکت به پکې نه وي څه مال به دې په مرستیا ځي او څه به هلاکېږي او څه به تاواني کېږي ظاهرا به دې مال ډېر ښکاري خو برکت به پکې نه وي. د الله په لار کې به هغه مال نه لګېږي په غلطو لارو به هغه مال ځي نو دغه برکت دی دغه برکت به ستا مال کې نه وي. نو چې عاجزي کوي تواضع کوي په مال او په عمر کې به د برکت وي الله به سره مرسته او امداد کوي. نو مسلمانانو ورونو دغه دې هفته کې موږ دغه اته فواید د تواضع او د عاجزۍ بیان کړ. الله دې موږ تاسو ته په عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترم مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.